ختیځون کې لا هم د نامسؤله وسلوالو فعالیت محسوس او د شتون په اړه یې ګڼې اندېښنې شته دي. د کندوز امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرشید بشیر وایي چې تازه یې په دغه ولایت کې د مخدره توکو هغه 4 مهم کاروباریان نیولي چې له زیاتې مودې د پولیسو تر څار لاندې وو. بشیر وایي چې 10 تنه نورې د ځمکو د غصب او جال په تور هم نیولي او عادي قضایي ارګانونو ته یې سپارلی دي. ارگان‌های کشفی با تشریک مساعی با هم بسیار تلاش کردند. در رابطه با جرایم جنایی چندین مورد ما جزگیری‌های داشتیم که هم در رابطه با مواد مخدر و کسایی که از گذشته قرار داشتند. بسیار افراد ماهر بودند، نمی‌توانست برای پلیس جزگیری کنند، بسیار با مهارت خود پنهان می‌کردند. وارد جزگیر کردیم، امروز 4 نفر که قرار داشته از طرف ارگان‌های عدلی و قضایی را مدیریت اون مبارزه با جرایم جنایی تانست بگیرد جزگیر بکنند و رسما به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی میشن و 10 نفر هم به زن یعنی غصب زمین رسما به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی. د کندوز امنیه قمندان عبدالرشید بشیر مني چې نامسؤل وسلوال کندوز کې په سرخوږي ورته بدل شوي، خو وایي چې یو شمېر یې نیول شوي او زر به د نورو د نیولو لپاره هم اقدام وشي. مسئله غیر مسئول که شما میدانید دولت کندوز چندین مورد مسئله غیر مسئول با اعمالی که انجام دادن و مرتکب جرایم شدن و دستگیر شدن و رفتن فعلا با ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شدن که یکی داشتن به زندان به سر میبره. هر روز هم یک قسمت مشکل در ولسوالی خاناباد وجود داره که او هم انشاءالله قریب حاضر شد. په ورته مهال تېره شپه و نیمې بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په خلازیو سیمه کې وسلوالو کسانو په یو کور باندې برید کړی او د یوې ښځې په ګډون د 1 کال 2 غړي وژلي او 2 تنه نور یې ټپیان کړي دي. سرچینې وایي دغه کار د حزب اسلامي وسلوالو کړی، خو حزب اسلامي په دې برید کې خپل لاس لرل رد کوي. د بغلان امنیه قمنداني وایي دا کار نامسؤله وسلوالو کړی او 2 تنه یې ترې نیولي دي. بدون کدام وقفه، بدون کدام وقتی که سر از او بگذره در قسمت دستگیری از افراد که همیشه تشنج جور کردن، همیشه استفاده غیر مسئولانه کردن از سلاح گرفته شود و با پنجه قانون داده شود که خوشبختانه 2 نفر از کسایی که در این قضیه مظنون بودن گرفتار شدن، به پنجه قانون سپرده شدن. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ارشد معینیت در استیزوال وایي چې افغان ګډو ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دولت ضد ډلې ځپلې او له هغو یې زیاتې سیمې نیولي. و برای دشمن هیچ کدام قوتی نمانده که یعنی نه قوت فیزیکی مانده و نه قوت معنوی مثل سالهای قبل که و بتانن به پلانایشان برسن. یگانه چیزی که دشمن حال به دست داره او تبلیغات زناگینی است که بر علیه نیروهای دفاعی و امنیتی، بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تبلیغات خود میکنه. دغه امنیتي مسؤلین په شمال ختیځون کې په داسې حال کې خلکو ته د ډاډمن امنیت ډاډ په ولسوالیو او لویو لارو کې ورکوي چې لا هم د کندوز بغلان لارې ته د طالبانو لاسرسی په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، کندوز.